د ژوندون ټلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله به اوسئ. خدمتګار خپرونه د بشیر احمد اتل ستاسو خدمت کې. قدرمنو لیدونکو، تاسو خو په افغانستان کې ډیر خدمتګاران لیدلي، هغه خدمتګاران چې هغه هم ولس ته خدمت کوي، هم ځان ته خدمت کوي، خو داسې خدمتګاران بیا ډیر کم دي چې هغه فقط ولس ته خدمت کوي او ولس خوشحاله کوي، هیوادوالو په خوله خندا راولي. قدرمنو لیدونکو، د کرکټ لوبه هغه لوبه ده چې په میلیونونو افغانان خوشحاله کړي، په میلیونونو افغانان دغه کرکټ ګوري او د کرکټ د لوبې څخه خوند اخلي. نو بیا په دې خدمتګارانو کې یو هغه خدمتګار چې د دوی لوبې د ستایلو دي، د دوی کرکټ د ستایلو ده، نو همیشه چې زه دوی ګورم د دوی لوبې ماته خوند راکوي، او همیشه چې دوی کله ګراوند ته کوزیږي زه پرې ویاړم چې داسې یو څوک نن بیا میدان کې یا په ګراوند کې لرو، داسې لوبغاړی لرو چې هغه په رښتیا هم یو ځلیدونکی ستوری ده او نن به د خیره سره بیا هم ځلیږي. د 50 اوریزو لوبو کپتان حشمت الله شاهدي په خدمتګار خپرونه کې را سره ده، او دی هم د ولس ریښتینی خدمتګار، هغه خدمتګار چې ولس ته همیشه خوښي ورکړې، دغه هیوادوال خوشحاله کړي دي او همیشه یې زموږ هیوادوال په خندا نازولی دي. نو قدرمنو لیدونکو، وخت ورکوو دوی ته. شاهدي صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر، خدمتګار خپرونه ته په خیر راغلی. سلامونه، احترامات، ډیره مننه. زه ټولو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو لیدونکو. حشمت الله شاهدي د 50 اوریزو لوبو کپتان هم ده او پیاوړی بیټسمین هم ده. نو دوی چې کله ګراوند ته کوزي، د دوی هغه حوصله چې دوی لري په رښتیا هم د ستایلو ده، او د افغانستان ټول ولسونه په دوی باندې ویاړ کوي. د افغانستان کرکټ ټول لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې په رښتیا هم موږ پرې ویاړو. په ټول نړۍ کې چې دوی لوبه کوي، اوس ډېری خلک په نورو هیوادونو کې چې خلک موږ پیژني، هغه د دغوی کرکټ د لوبغاړو برکت ده چې موږ پیژني. که موږ مثلا هندوستان ته لاړ سو، اماراتو ته، لکه په اوس وختونو کې استرالیا او انګلینډ نور ځایونو ته چې لاړ سو، هغه ټول د کرکټ لوبغاړو برکت ده چې موږ تاسو پیژني. په ډېری ځایونو کې چې موږ ځو، وایي چې د کوم ځای د افغانستان هغه لکه یو لوبغاړي نوم واخلي، د افغانستان د کرکټ د ټیم نوم راته واخلي، نو موږ ډېر زیات خوشحاله کېږو. ښه حشمت جانه، لوبې د کوم وخت نه شروع کړې؟ کرکټ د کوم وخت نه شروع کړی ده؟ کرکټ لوبه خو ما ډېر ماشومتوب نه کوله. کله چې موږ مهاجرت ژوند کوو، هغه وخت کې ما په کوڅو کې او په ټینس بال باندې کرکټ کوو. نو بیا هغه جنه موږ راغللو خپل وطن ته چې کله راغللو، ما په هارډ بال دغه نه مخکې لوبه نه وه کړې. نو کله چې وطن ته راغللو، بس دلته ما په 2006 کال کې یو اکیډمي وه دلته اولمپیک کې، هلته ما کرکټ شروع کړو او دغه نه بعد بس همدغسې د 15 کلونو نه نیولې تر ملي لوبډلې پورې راورسېدم. ښه ډېر ښه. تقریبا په مجموع کې څومره لوبې دي کړي؟ که په حساب باندې مثلا 100 لوبې، 1.5 لوبې، له هغه وخت نه چې ته کله مثلا افغانستان کرکټ ته داخل شوی، څومره لوبې دي کړي؟ رسمي لوبې که غیر رسمي؟ نه، که رسمي وي که غیر رسمي، ټولې چې ستا په ذهن کې پاتې وي. ډېرې زیاتې هم کړي دي. نو تقریبا دغه راسې 15 کاله ووتله. نو هغه لوبې موږ نه دي حساب کړي، ځان پسې شاید په زرهاو ته ورسیږي، او بیا په هغه کې انټرنیشنل یا بین المللي تقریبا 53 اوریزې ما اوسه پورې کړي، او 4 دي که 5 ټسټ او 6 اوریزې ما کړي دي. ښه ډېر ښه. نو کله دې چې د کرکټ لوبه شروع کوله، تا ویل چې راځه یاره د کرکټ ته ور ودانګه، کرکټ شروع کړه. داسې کله د فکر ذهن ته راغلی و چې یاره کرکټ نه تېر سه فوټبال شروع کړه، یا فوټبال نه تېر سه مثلا بوکس شروع کړه؟ لکه مثلا په اوس وختونو کې په افغانستان کې فري فایټ ډېره مشهوره لوبه ده، څنګه چې کرکټ او فوټبال دی همدغسې لکه فري فایټ هم ډېر مشهوره ده. داسې فکر دې کله کړی و چې یاره راځه د کرکټ نه تېر سه یو بله لوبه شروع کړه؟ نه، ما د کرکټ سره ډېره زیاته مینه وه، او د کرکټ نه بغیر نور د یوې لوبې سره هم د ما مینه نه وه. ماشومتوب کې و، نه مې خوښېده او نه مې کوله، صرف کرکټ و. دې سره مې بې حده زیاته مینه وه، او همدغه مې هدف و. ګرچې په هغه وخت کې چې کله موږ شروع کوله، د افغانستان د کرکټ آینده هم نه وه معلومه، بالکل، چې افغانستان کرکټ به چیرته ځي. په داسې حالاتو کې موږ شروع کړی و، نه پیسې وې نه بل پر کرکټ کې، خو بیا هم هغه مینه، هغه وطني جذبه، هغه ټول موجود و. نه پیسو ته سوچ کوو، نه بل ته، صرف د وطن د ولس د خوشحالولو، د وطن د ګټې لپاره موږ دغه، او د خپل مینې لپاره، ځکه موږ ډېره زیاته مینه نه درلودله کرکټ سره. همدغه وجه وه چې بس کرکټ ته مخه کړله، او د هغه نه بعد چې کله ما کرکټ شروع کړ، د افغانستان کرکټ شاته نه دی کتلی، مخکې روان ده،
او ان شاء الله اوس به کوشش کوو چې نور مخکې بوزو. ډیر ښه. حشمت جانه کرکټ هغه لوبه ده چې افغانانو ته ډیره خوښي ورکوي او همیشه موږ افغانان په تاسو باندې ویاړو. تاسو کله چې که دلته په افغانستان کې په شپږیزه کې لوبه کوئ یا مثلا په نورو ګراونډونو کې تاسو لوبه کوئ، مثلا نړیوالو لوبو ته ځئ، نو کومه جذبه تا ډیر هڅوي کرکټ ته؟ کوم سره ډیر هڅوي؟ د هیوادوالو مینه یا که د خپلې کورنۍ مینه یا که ستا هغه مینه چې تی کرکټ سره لري؟ که حقیقت درته ووایم د هیوادوالو مینه ډیر ما هڅوي، بلکې ټول لوبغاړي هڅوي چې موږ دوی ته خوشحالي ورکړو، ویاړ راوړو. د همدو وجه ده ځکه که وګورې کله چې افغانستان په هغه لاندې لیول کې نور ملکونه ورسره کوم چې لوبې کولې هغوی کرکټ ډیر شاته پاتې سو ځکه هغوی سره د ولس مینه نه وه، هغوی ولس نه سپورټ کوله، نو هغه خپل ځان لپاره لګیا و دومره هغه نه. خو کله چې زه چې وړوکی وم اول وختونه و د کرکټ ما به د افغانستان دغه د ملي لوبډلې دلته په اکاډمي کې به ما پریکټس کاوه، خو د ما عمر کم و. د ملي لوبغاړو لوبې به ما په راډیو باندې اورېدلې او ما به خلک لیدل په لاره به روان اوس غوږ ته به یې هغه اچولي د افغانستان میچونه به یې کتل. نو هغه زه ډېر احساساتي کولم چې خدای داسې ورځ راولي چې زه هم ملي لوبډلې کې ولوبېږم. او دا سوچ د ما نه و چې موږ به په دومره غټ چینلونو باندې راځو، دومره غټ میچونه ورلډ کپ او دغه شیان به کوو. ما صرف هغه وخت کې په ذهن کې دا و چې کاشکې زه هم اوس د ملي لوبډلې یو لوبغاړی وای او خلکو په راډیو باندې د ما دغه میچونه فالو کوله. نو که واقعیت درته ووایم د افغانستان د ولس ډېر زیات مهم رول دی د افغانستان په کرکټ کې، ډېر زیات. که ته وګورې چې کله موږ میچ وبایلو دوی ډېر زیات خفه کیږي او چې وګټو ډېر زیات خوشحالیږي ځکه موږ او ولس ټول سره تړلي یو، ټول سره یو افغانستان دا او د هغه لپاره موږ په میدان کې لوبه کوو او دوی راته خوشحالیانې او چکچکې وهي. بالکل. یعنې تاسو حشمت جان یو وخت کې دا فکر کوئ چې زه به کله ملي لوبډله کې شاملیږم. اوس ماشاءالله د ملي لوبډلې کپتان یاستئ یا په ګراوند کې د هغوی سرپرستي تاسو کوئ که نه، لکه مثلا که هغه په هره برخه کې وي. اوس څه احساس لري چې کپتان یا هغه پخوانی وخت درته یادېږي بیا اوس وخت درته یادېږي؟ لکه تاسو مثلا په نړیوالو لوبو کې چې لوبېږئ هلته لوبې کوئ د ټول افغانانو فکر سوچ تاسو وي که هغه مثلا په فیسبوک وي که په ټلویزیون وي که په هر څه کې وي، ټول کله چې د افغانستان لوبې ټول د افغانستان ټول وګړي چې که ټلویزیون ته لاسرسی لري که فیسبوک ته لاسرسی لري بس فکر همدا وي. حتی تاسو په خدای یقین وکړئ زه یو بل هیواد ته په لاره باندې وم، په سفر باندې وم، د افغانستان یوه لوبه وه نه پوهېږم چې په کوم هیواد کې وه، تقریبا یوه میاشت زه په سفر کې وم، ډېره سخته لاره باندې یعنې یقین په خدای وکړئ قسم درته کوم چې ما سره تشویش وم دا لوبه به ګټلې که به دا لوبه بایللې وي دا به څنګه شوي وي. نو تاسو څه فکر کوئ؟ موږ ډېر زیات د خوشحالي احساس کوو او که تاسو وګورئ که نه ما مخکې هم وویلې چې د افغانستان ولس ته د هغوی موږ ته ډېره زیاته مینه راکړه، بې حده مینه یې راکړه. له همدغه وجه وسې لوبغاړي هم دې ته وهڅېدل او تشویق شول چې هغوی د دې ولس لپاره یو څه وکړي، د دوی د مینې په جواب کې دوی ته یو خوشحالي ورکړي. نو موږ ګراوند کې همیشه هم دغه کوشش هم کوو چې زه خپله چې کله په د میدانونو کې لوبېږم د ما په ذهن کې ولس خامخا وي، ولس خامخا د ما په ذهن کې زه ذهن کې دا اچوم چې دغه میچ وګټو او خپل ولس ته او خپل افغانانو ته خوشحالي ورکړو. تر دې اوسه پورې دې په نړیوالو میچونو کې څو سلیزې کړي دي؟ په نړیوالو کې ټول وګړي مثلا په ټیسټ وي که 100 ورځې وي یا 500 ورځې وي؟ په ټیسټ کې ما یو ډبله سنچري والې ده 200 منډې ما کړي دي. نام خدا. نو په ونډې کې مې په هایست سکور چې دی هغه 19 رنزه دي د پاکستان خلاف ما په ایشیا کپ کې کړی وي، ولې سنچري اوسه پورې په ونډې کې نه لرم او انشاءالله کوشش مې ده چې دا آینده اوس دغه میچونه سې را روان دي په دې کې اوله سنچري ووایم دا اوله چې ووایي انشاءالله نور بیا مخ ته خپله وهل کېږي. نور بیا مخ ته خپلې وهل کېږي. بالکل. ښه په کرکټ کې شپږیزه ډېره خوښېږي که څلوریزه؟ شپږیزه خو د هر چا خوښېږي ځکه شپږیزه څومره په یو بال باندې چې ډېرې منډې راځي بیټسمین د پریشر نه هم ختموي او باقي لوبه ورته اسانېږي. نو واقعیت د شپږیزه مې خوښېږي او څلوریزه مې هم خوښېږي چې څلوریزه یې ووهم یا شپږیزه ډېر خوشحالېږم. کوم بالر ته ډېره غوسه راځي؟ فاسټ که سلو بالر؟ نه غوسې کار خو زه نه کوم ځکه دا لوبه چې دا په میدان کې دا ډېره حوصله غواړي او ډېر
ذهنا باید آرامه که غصه شولې بیا بالر در باندې زورور کیږي هماغه تا غصې نه فایده اخلي مخالف ټیم او ټیږي بم یا د بایلاتو سبب هم جوړېدلی سي او ویره ډیری مثلا لکه زه خپل هم کرکټ کوم بیا وایم چې د فاست بالر نه وای په کرکټ کې د فاست بالینګ ډیر تیز وي بیا د سلو بال چې هر څنګه وي هغه د سترګو دید سره زویم چې ما د سترګو دید سره برابر د فرق نه کی ته خپل کوم بال خلو بوله سي فاست کسلو داسې دا د دواړو لپاره موږ روزانه تمرینات کوو په سلهاو بالونه روزانه وهو خپل عادت هم جوړ کړی ده نو هغه زیاتره وخت په پیچ پورې هم تړاو لري زیاتره پیچونه دي هغه سپین بالینګ ته ښه جوړي زیاتره پیچونه چې دي هغه فاست بالینګ ته ښه جوړي نو چې کله سپینر ته ښه جوړي ته غواړې چې بس سپینر رانشي زه فاست بالر ولوبم خو کله چې فاست بالر ته ښه جوړي بیا ته غواړې چې زر سپینر راشي چې دغه فاست بالرانو نه خلاص شم نو ډیر زیات اول خو ذهنا موږ ورته آماده یو ټولو ته ولې هغه پیچ باندې بیا ډیر پیچ ډیر اثر اچوي تا ته داسې وخت کله راغلی چې یو اور د مکمل مس کړی بالکل راغلی ده او یو وارې نه بار کېدی شي راغلی په خپل کیریر کې یا صرف انټرنیشنل کې نه په دغسې میچونو کې هم راغلی ده لکه مثلا د کومې وجې نه دی مس کړی بال نه د جوړ سړی چې ویې وهې یا که مثلا بالر ته دې کتلي چې یاره بال دې خوند نه راکوي نه یې وهم نه خبره نه دا زیاتره وخت داسې وخت کې اوور میډن کېږي چې کله په تا په ټیم باندې پریشري 2-3 زره اوټ کړي اورونه زیاتي مثلا 50 اوور یې تا په 7 اورو کې 3 یا 4 اوټي نو هغه 43 اووره پاتې بیا د زه چې ولاړم بیا په ذهن کې مې دا نه چې دا ور میډن هم کم زه هغه باقي ګورم چې 42 اوره 43 اورونه لا پاتې دي رنز راځي صرف په وکټ باندې ودرېږه دغه ټیم د دغه سخت حالت نه وباسه اکثره وخت د موږ لوبډلې سره همدا شوي دي که تاسو د موږ تیر میچونه وګورئ 500 اوریزو کې موږ اکثره سټرګل کړی ده 2-3 د موږ زر اوټ شوي دي بیا موږ کوشش کړی چې بس ودرېږو دغه سخت حالت نه دغه ټیم وباسو نو په هغسې حالت کې که اوور میډن هم شي زه په قصه کې نه یم ولې هغه ټیم لپاره چې شی ښي هغه کوم اشبجان راځي چې ورو مخته به موضوع کفتاني سخته رکه اسانه کفتانی سه دا یو ملک ریپرزینټ کول دغه کپتانی کول دا یو اعزاز هم ده ولې یو غټ مسؤلیت هم ده مسؤلیت ځکه ده چې د ټول افغانستان ولس یا د بل ملک هر یو چې ته نمایندګي کوي نو که میچ بایلې هم زیاتره مسؤلیت کپتان ته راځي نو هغه بالر کې بیټسمن سمې ونه لوباو کړه بالکل دغه وجه نه افغانستان کې تر نور ملکونو لږ سخته ده کپتانی کول خو بیا هم زه خپل کپتانی نه خوند اخلم او فخر پې کوم ډیر خوشاله یم چې یو غیرتي ولس د افغانستان غوندې ملک چې افغان هغه یو ډیر غیرتي قوم ده دغه کپتانی کومه په میدان کې دغه لپاره لوبه کومه او کوشش هم همدغه کومه چې خوشحالي ورکم کله د خپل کفتانی کې د چا په لوبولو باندې مثلا په لومړی اورته 500 اوریزه لوبه ده لومړی اورته مثلا فضل حق فاروقي یا مثلا افتاب عالم یا مثلا فرید ملک په درې وړ کې یو کس انتخابي راولي چې بغوی باندې بال وکي کنه هغه د مثلا فاروقي د انتخاب کې بالینګ پی وکي او بیا پاسته مثلا وکټ نه وي اخیسي مثلا څلور شپږیزي په اول کې راشي وزان سره دی چې کاش کې مې نه انتخاب کړي کاش کې فرید انتخاب کړی وای یا مثلا افتاب انتخاب کړی وای یا په وخت کې مثلا دولت زدران شاپور زدران یا داسې وخت کله راغلی یا نوین نه داسې وخت خو نه ده ته چې کوم لوبغاړي لوبې نو هغه باندې ته اعتماد کوي باور پې کوي نو هغه باور وجې چې هغه په 11 کسانو کې لوبیږي 11 کسیزه لوبډله کې لوبیږي نو هغه د کپتان لخوا نه په هغو باندې اعتمادي نو بیا چې ته اعتماد پې کوي بیا کرکټ داسې لوبه ده هغه هره ورځ ښه ورځ هم لري بده ورځ هم لري یو هلک چې استعداد لري ټیلنټ لري نو په هغه باندې هم بده ورځ راځي نو په هغه وخت کې به ته هغه سپورټ کوې هغه ته به مثبته روحیه ورکوې ښه خبر به ورته کوې ځکه دا کرکټ کې په هر چا باندې دا ورځ راتللی شي نو دماغ خو عام هم دغه کوشش زه پښیمانېږم نه یو هلک چې استعداد لري تکړه په 11 کسیزه حق کېږي جوړېږي نو زه هېڅ کله هم نه پې پښیمانېږم ځکه بده ورځ په هر چا راتللی شي زه هغه کوشش کوم چې د افغانستان لپاره ښي کوم لوبغاړی د افغانستان لپاره ښي په همغه ورځ باندې
نو هغه کوشش کوم چې هماغه د وطن لپاره فیصله وکړم. بالکل ځکه دغه ستاسو ټیم چې دا یو فامیل ده که نه، یوه کورنۍ ده. کله چې تاسو لوبه کوئ بیا مثلا د لوبې نه چې خلاص میټینګ لکه مثلا یو لوبغاړی درته وایي چې یاره لکه هغه وخت کې مثلا بیا درته نه وایي چې مثلا یا کپتان صاحب بیا که درته وایي چې یاره حشمته دغه حواله ورته ماته راکړی وای که نه ته یقین په خدای وکړه 3 وکټې مې اخیستې. داسې کله چا مثلا کوم لوبغاړی درته یادوله کړې و خو دې خندل